السلام علیکم دوستانو. کله چې ټیک ټاک بند شو نو پیښوریانو څه وکړل؟ که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو تاسو خو به خبر شوي یئ چې 2 ورځې مخکې د پاکستان حکومت په پاکستان کې په ټیک ټاک باندې پابندي ولګوله. له دې مخکې پاکستان پبجي موبایل گیم او بیګو لایو هم بین کړی وو، خو هغه یې واپس خلاص کړل. ټیک ټاک ته یې غټ وارننګ ورکړی وو، خو 2 ورځې مخکې ټیک ټاک د ټول عمر لپاره بند کړو. د ټیک ټاک په بندېدلو سره ډیر زیات خلک خوشاله وو او ډیر زیات خفه شول، خو د پیښور ځینې خلک دومره خوشاله شول چې د ټیک ټاک د بندېدو په باره کې جشن هم وکړو. هغه خلکو چې جشن وکړو ډیر ښه کار یې وکړو، ځکه چې ټیک ټاک نور خلک څه چې ډیرې پوښتنې هم بې حیا کړي. هلکان یې د لیکونو اخیستلو دپاره دې حد ته مجبوره کړل چې ځان نه یې جینکۍ جوړې کړي او یا یې هم ځان وشرموو. او تاسو به کتلی هم وي چې زیاتره بوډاګان هم په لعنت شوي دي. دوستانو دا یاد وساتئ که چیرې ټیک ټاک نه وی بند شوی نو پښتون ته به تر ټولو زیات تاوان رسیدلو، ځکه چې داسې پښتنې مې پکې ولیدلې چې اول به یې په حیا او په عزت خپل ژوند کولو، خو د ټیک ټاک راتګ سره سم د لیکونو لپاره دومره بې شرمه شوي چې موږ هم ورته حیران پاتې شو. دوستانو هر هغه څه چې زموږ ژوند خرابوي او زموږ نوی نسل خرابوي د هغې موږ سخت خلاف یو او له حکومت نه هم مننه کوو چې ټیک ټاک یې بین کړو، او له هغه حکومت نه موږ دا غواړو چې ټیک ټاک سره سره بیګو لایو هم بند کړي، ځکه چې په هغې کې هم بعضې فحاشیان شته او خلک د پیسو اخیستلو لپاره خپل جسم خلکو ته ښایي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.